السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د ایشیا کپ څومره هم لایو کرکټ میچونه چې دي تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل څخه یې په فل ایچ ډي کې په ډېر کم انټرنیټ مصرف سره وګورئ. نو په نننۍ ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم. د هر کم یو د سپورټ چینل چې کم دی تاسو بالکل مفت کتلی شئ. ویډیو به ما سره دوستانو تر اخره ګورئ. د دې لپاره ګورئ دوستانو چې تاسو بالکل مفت او په فل ایچ ډي کې په کم انټرنیټ مصرف سره د ایشیا کپ څومره هم میچونه چې دي هغه لایو وګورئ په خپل موبایل کې. نو د دې لپاره به تاسو یو اپ ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په ورنۍ کمنټ کې درکړی وي. ګورئ دوستانو د دې اپ نه په پلی سټور کې شته، ځکه چې دا اپ چې کم دی دا ټول هغه سپورټ څومره چینل چې دي تاسو ته بالکل مفت درکوي او په فل ایچ ډي کې. نو دا پلی سټور دغه شان نور هغه د کاپي رایټ د وجې نه پرېږدي. نو د دې لینک مې تاسو ته په ورنۍ کمنټ کې درکړی، له هغې ځای څخه یې بالکل تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. تر ټولو اول خو دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ. دلته کې ګورئ دوستانو د کومه ویډیو چې ګورئ د دې ویډیو هغه ته به تاسو چې کم دی ورشئ. زه اوس تاسو ته در زده کوم. ښه دوستانو ګورئ دغه شان یو لینک به وي، په هغه لینک باندې به کلیک وکړئ. د اپ ډاونلوډ کولو طریقه زه تاسو ته اوس در زده کوم. کله مو چې په لینک باندې کلیک وکړو دا یو اف کې فایل دی. نو اف کې فایل ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو په دې درو ټکو باندې کلیک وکړئ، بیا په اوپن ان بروزر باندې کلیک وکړئ. اوس به ګورئ دوستانو په دې باندې چې کم دی دا هغه چې کم دی دا به اوس موږ ته راشي دا ویب سایټ. دلته کې به تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته کې 10 سیکنډ انتظار وکړئ. هغې وروسته ډاونلوډ اپ کې به درکړي. په ډاونلوډ اپ کې چې کلیک وکړئ ډایرکټ به اپ کې فایل ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. بس کلیک پې وکړئ، انسټال یې کړئ. نو اوس موږ ګورئ چې دا اپ انسټال کړو. دا اپ دی دا به تاسو آن کړئ. نام یې زه هیډ کوم د دې وجې چې دی موږ ته بیا کاپي رایټ راکوي. نو ګورئ دلته کې به تاسو ته سپورټ کټګري درکړي، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې ټول دغه چینل راشي درته. دلته کې ګورئ دغه په دې باندې زه کلیک کوم. نو دا به اول کې خو دوستانو یو څه نه څه چې کم دی لږ انتظار ورته کړئ. که دې طریقې سره اوس بعضې په هغه کې کار ونه کړي نو په دې کې په لسګونه دي دوستانو. بالکل غم مه کوئ، لاندې راشئ نور وګورئ. دا ټول چینل دي، په دې ټولو چینلو باندې همدغه د ایشیا څومره هغه چې کم دی هغه لایو وي. نو په دې طریقې سره یو بل پلی کوئ، کم یو چې ستاسو خوښیږي هغه چې پلی کوئ دغه دی. دا وګورئ ما هغه کړو ځکه چې ماته ډایرکټ کاپي رایټ راځي بیا. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې وګورئ. ډېره زبردست اپ دی. نو لینک یې په اولنۍ کمنټ کې دی. ویډیو ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.